بله السلام علیکم قدرمنو دوستانو نننۍ ویډیو کې به دا درته وښیو چې څنګه تاسو کولی شئ صدرا بانک چې کوم د قطر هېواد لخوا څخه جوړ شوی دی او په اوس وخت کې دوی خپله کرنسي په فري ډول ورکوي خو تمه ده چې دا په راتلونکي لنچ شي په بینانس کې او نور اساس لپاره به ډېر یو ښه عاید جوړ شي نو اوس وخت کې دوی خپله کرنسي فري ورکوي روزمره ستاسو څخه په 4 ساعته کې ما دا سایټ ته داخلیږي او د دې روزمره کرنسي چې کومه ده فکر کوم 2 اس ډي په نامه ده دغه تاسو ته درکوي د اس ټي په نامه کومه کرنسي چې دا په روزمره تاسو ته 2 دانې درکوي او که چیرې په ریفریل د لارې خپل ملګرو ته دعوت کړي پر یو ریفریل باندې 10 اس ډي درکوي نو ما به تاسو ته د دې ویب سایټ لینک په ډسکرپشن کې درکړی وي تاسو کولی شئ چې هلته پر هغه ډسکرپشن کې ویب سایټ لینک باندې کلیک وکړئ اتومات به هغه ویب سایټ د دې ویب سایټ تاسو ته راخلاص شي نو کله چې هغه تاسو ته راخلاص شي پر هغه باندې کلیک وکړئ داسې ویب سایټ به درته راسي نو که چیرې الریډي تاسو خپل اکاونټ لرئ ایمیل او پاسورډ ورکوئ که چیرې نه لرئ پر کې هلته به تاسو ته داسې صفحه راسي که د هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو دلته موږ راځو چې خپل یو نوم ورته ورکوو موږ مثال د خبرې څوک ورکوو احمد لاست نیم احمدي ایمیل ورکوو خپل یو ایمیل دلته پیسټ کړئ هر ایمیل چې تاسو ورکوئ دلته به خپل کنټري سلیکټ کړئ مثال د خبرې زموږ کنټري چې د افغانستان موږ سلیکټ کوو دلته چې کله تاسو پر لینک باندې کلیک وکړئ دا انوایټ بای اپشنل یعنې دا انوایټ کوډ دی هغه کوم کوډ چې تاسو ته د چا د خوا دلته د صدرا بانک چې کوم دی دې ته د چا د خوا څخه تاسو دعوت شوي یاست نو کله چې تاسو پر لینک باندې کلیک وکړئ هغه لینک به اتومات دلته راغلی وي دا تاسو څخه نه غواړئ او که چیرې تاسو د ګوګل له لارې د دې ویب سایټ ته داخل شئ نو تاسو به هغه لینک بیا دلته پیسټ کوئ خو ښه خبره دا ده چې هغه لینک باندې کلیک وکړئ چې زما د ریفریل نه تاسو راسئ تر څو ماته هم یو لاس اس ټي میلاو شي نو د هغه نه پس به تاسو راسئ دلته به خپل یو پاسورډ د ځانه به پاسورډ ورکړئ نو یعنې کله چې تاسو په د لینک له لارې ورته راغلي یاست دغه ډول به هغه لینک اپشن خپله دلته راغلی وي دلته تاسو ما تاسو ویل چې خپل یو پاسورډ ورکړئ هر پاسورډ چې تاسو د خپل خوښې یو پاسورډ ورته انتخاب کړئ دوستانو په دلته پاسورډ ورکړئ دلته په بیا کنفرم کړئ هغه پاسورډ چې کوم تاسو ورکړی وي هغه پاسورډ په 2 مرې بیا ورکړئ کله چې تاسو هغه پاسورډ ورکړئ دلته پر راجسټر اپشن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته وایي باید چې تاسو په دا کوم پاسورډ چې دی دا باید چې یو حروف یې غټ وي نو زه به یو حروف دلته ورته غټ کړم په دواړو کې اوس به راسه پر راجسټر اپشن باندې به کلیک وکړو دلته وایي تاسو به لومړی حروف غټ استعمالوئ نو دا څه د غواړي زه به راسم دا بېرته مکمل دا پاسورډ ریسټ کړم سم پاسورډ به ورته انتخاب کړم دلته به راسو په رجسټر اپشن باندې به کلیک وکړو نو کله چې تاسو په دا رجسټر اپشن باندې کلیک وکړئ دا به څه وخت ونیسي خو تاسو دا دوستانو راخلاص شو سایټ دلته تاسو اوس لیدلی سئ هغه کوم کوینس دي اوس صفر دي اس سی دي ما تاسو ته ویل ما اس ډي فکر کوم دا اس سی دي ریفرل یعنې صفر ریفرل استعمال شوی دا ستاسو اکاونټ دی اوس تاسو ما دا ریفریش کړئ تاسو ته به اتومات هغه مینینګ چې دی هغه تاسو ته راسي دلته اوس لیدلی سئ دا صفر دی دلته تاسو لیدلی سئ دغه مین اپشن باندې په لومړي سر کې کلیک کوو په بخښنې سره لومړی پر دا مین اپشن باندې کلیک کوو ما پر ریفریش باندې کلیک کړئ که چیرې تاسو غواړئ چې خپل نور ملګري ورته دعوت کړئ دغه انوایټ فرینډ دغه به تاسو کاپي کړئ او خپل نور ملګرو ته یې ورواستوئ تر څو هغه ستاسو د ریفریل له لارې دغه سایټ ته راسي تر څو تاسو ته هم دغه اس سی کوینس پر یوه ریفریل باندې فکر کوم 10 اس سی کوینس ورکوي نو کله چې تاسو دا به په 24 لا هم 48 ساعته کې یو وارې ورته داخلیږئ تر څو دغه تاسو راځئ ریفریش کوئ روزمره تاسو ته هغه کوینس درکوي ریفریل کوینس درکوي نو دا به د قطر هېواد بانک دی دا دلته تاسو لیدلی سئ صدرا بانک د قطر هېواد خو نو فکر کوم تاسو به سره بدل شوی کوم ځای کې چې فیفا یعنې د فوټبال نړیوال جام وسو خو هغه به هر څه پرېږدو دلته به تاسو ته زه مکمله طریقه وښیم چې څنګه تاسو دلته اوس په لومړي سر کې هغه کوینس لاسته راوړئ نو دلته تاسو دلته وایي یو کن مین بای کلیکینګ د مین بټن پر د په مین بټن باندې کلیک وکړئ ما په لومړي سر کې په ریفریش باندې کلیک وکړئ نو ځکه یې وخت ونیوئ نو کله چې تاسو پر مین بټن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته هغه راسي چې ما تاسو ته په لومړي سر کې 2 کوینس غواړي او دلته نور معلومات هم تاسو ته کیدای شي دلته ټوټل یوزر چې 2.4 میلیونه ټیک اکاونټ جوړ کړی دی ټوټل بلاکس دومره دی همدارنګه یوزر کوینس دومره پیسې اوس خلک په شي کې لري همدارنګه ټوټل کوینس ټوله مکمله کوینس یې دومره دی 202 میلیونه نو هغه معلومات به پرېږدو راځو موږ تاسو به خپل مقصد ته راځو او بل دلته ما تاسو ته وویله نایجیریا تر ټولو هغه لومړنی هېواد دی چې ډېر یوزر لري 598 کروړه یوزر لري او دونه پیسې لري
دغه یوزر یا استعمالوونکی دونه کوینس اوس لري. دا نه پس چاینا ده، بیا یونایټډ سټیټ دی، ویتنام دی، انډیا ده، دغسې پس پسې راځه. پاکستان دی، فکر کوم افغانستان هم دلته ستا په شپږم دي که اووم نمبر باندې دی. همدا دی دوستانو. افغانستان دی چې ولته سره یو کې یوزر لري، 1.6 کروړه کوینس دی لري. نو افغانستان کې هم فکر کوم ډېر خلک راغلي دي دې ته، خو دلته چې دا ولې کار نه کوي، زه به دا درته روښانه کړم. نو هغه کې خو نو لومړی سر زما اکاونټ مو جوړ کړی، زه راغلم خپل یو بل اکاونټ ته چې ما څه وخت مخکې پکښې جوړ کړی وو. دلته تاسو لیدلی چې هغه روزمره ګټه چې ټوله ماته دلته راغلې ده. د هر ورځې تاریخ هم دلته ورسره نوشته دی. ګټه نه څه ورته ویلی، خو دا کوینس دي، فري کوینس دي، تاسو ته روزمره درکوي. 2 اپریله اوس استعمال شوي دي. زه به دا اپلای ریفرش کړم، په دا مین اپشن باندې به کلیک وکړم. دلته تاسو اوس لیدلی شئ دا دی، اوس موږ ته راغلی ان د پینډینګ په حالت کې. اوس تاسو لیدلی چې په دې کې 50 اس سی دي. نو اوس موږ دا راځو ریفرش کوو، دغه نه پس موږ تاسو ته دا فکر کوم دا دغه موږ ته راسي. اوس 50 دی، باره به دا راسي څو 57 58. خو ما چې په خپل ریفریل استعمال کړي، که چیرې پر هغه باندې به هم فکر کوم یو 10 اس سی کوینس راکړي. زه به دا ریفرش کړم. اوس دلته تاسو لیدلی اوس دا 55 دی نه دی، اوس 58 شو. خپل هغه ریفریل مې استعمال کړی، خو تر اوسه پورې هغه نه دی راغلی، خو هغه هم راځي. ځکه دلته تاسو لیدلی چې 2 ریفریله ما استعمال کړي دي، 2 نفره د دې ته راغلي دي. زه تاسو ته وښیم، دا دی دوستانو، 2 نفره یو دغه دی او دوم دغه یو دی چې دغه 2 نفره 10 اس سی کوینس په دې باندې ماته راکړل شوي دي. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو ډېره اوږده شوله، په ډېرې بښنې سره چینل سره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکن باندې هم کلیک وکړئ چې تر څو بیا هر ویډیو تاسو ته په وخت